اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې سنګینه له حسن خان او سلګۍ څخه ګیلمنه ده چې د ناروغۍ په وخت کې دا ځان ته پریښې وه او هیڅ قسم مرسته یې ورسره ونه کړه. اوس به دا واورو چې د عجب ګل په کور کې څه خبره ده. شباني اوس مې زړه ولګېده چې د عابد چې کار ته لاړه که نه ایله مې د اوږو نه دا بوش سپک شو. خدای دې وکړي چې په دې کار کې ځان ټینګ کړي، ډېرې انې بانې وکړي، خو ما ورته ویل چې نه نه دې پرېږدم، الماس ته ولور پوره کول غواړي. عابد انې بانې نه کوي، خو غریب سره د سبق غم دی. خدای دې ورته خیر کړي، کله یې د بازار کارونه نه دي کړي. هېچا هم نه دي کړي، خو چې ورته غاړه شي بلدېږي. او بیا ما ورته خپلې ښې خبرې وکړلې چې ما د منګۍ سره څنګه کار کوو. چې دا دروازه څنګه خلاصه شوه؟ دا خو عابد راغی که نه؟ عابده څنګه داسې زر کور ته راغلې؟ خلکو ته دې جوړې جامې ورسولې دومره زر؟ لاره خلکو ته نه، بیرته مې منګیس ته وسپارلې. و د مټکور بچیا، نو منګیس ته دې بیرته ولې سپارلې؟ یارم چې د شیطان ومنم او دې سر ته دا سوکان بند کړم، غاپې غاپې وی نو او ښه دې وټکوم. د عابد پلاره یو ځل خو عابد ته غوږ شه چې څه وایي، جوړې ولې نه دي رسولي؟ عابده زویه څه خبره وه؟ مورې لاره ډېره سخته بنده وه، هېڅ چاته مې اجازه نه ورکوله چې هغه دې لاړ شي. نو ما تا ته ونه ویلې چې د خپو نه کار واله په خپو لاړ شه؟ لاره په خپو تلم خو تر کومه ځای پورې به تللی وې؟ بیخي موټر یې پرېښودل نه، او بیا زه خو څه یوازې نه وم، ما سره د جامو ګنډم وه. وګوره نو اوس په دې دا څه ملامته دی؟ ملامته دی چې د کار ته زړه دی. ما ته مخکې نه معلوم و چې دا انې بانې کولي او بیا ورسره ستا ملاتړ هم دی. لاره زه انې بانې نه کومه، که باور دې نه کېږي خیر دی لږ د دې کور نه ووځه، معلومات وکړه. ښه دی شه د مټکر بچیا معلومات وکړه. انجینر صاحب فریده خیرت خو به وکنه، سوال جواب هم کړی چې راشه. و ملک صاحب خیر دی، هماغه د منپاکانو خبره ده چې درته مې یاده کړه. یاده دې کړه، خو زما پې داسې پوره مغزه خلاص نه شو. هغه ورځ دې ویلي چې منپاکان نه راځي او اوس دې راته ویل چې راغلي دي. ملک صاحب منپاکان راغلي دي، خو د ملک صاحب غني په عریضه باندې بیا مونږ د منپاکانو له مشر سره خبرې وکړې چې د منپاکۍ کار باید د شورا سره په همغږۍ وشي، خو خبره ورانه شوله. څنګه ورانه شوله؟ داسې ورانه شوه ملک صاحب چې منپاکان وایي چې موږ ملک غني راوستی یو او کار به هم د ملک غني په خوښه کوو، او دلته ملک غني هم دا غواړي، وایي چې ما سره د چا کار نشته دی. بس زه پوهېږم او منپاکان، خو ملک صاحب موږ ته دا اندېښنه ده چې که منپاکان ته کوم ضرر ورسېږي نو خدای مکه کلی به بدنام شي. اندېښنه هم په ځای ده، خو بس بیا تاسې داسې وکئ چې امنیت یې وساتئ او پرېږدئ چې منپاکان کار وکړي، هغه که د هر چا په مشرۍ کې وي، خو مقصد چې غر له ماینونو پاک شي. او تاسو خو کوچیانو سره وعده هم کړې وه او وعده باید پوره کړئ. ملک صاحب مونږ وعده پوره کوو، خو دلته د ملک صاحب غني هدف بل دی. په ماینونو ایستلو کې به د هغه څه هدف وي؟ هدف یې دا دی چې په دې بانه غواړي د غره خزانو ته لار پیدا کړي او د پخوا په څېر پې بیا خپله قبضه وکړي. مولانا صاحب تازه ګله خیر دی، هغه دې دا فکر وکړي خو کامیابېدی پکې نه شي.
ځکه نن سبا هغه ملک غني نه دی پاتې. پخوا یې وسله والو خلک یو، اوس یې هېڅوک هم نشته. غر په چا قبضه کوي. مین پاکان خو ورته د وسله والو کار نشي ترسره کولی. پرېږده چې مین پاکان کار وکړي او ملک غني ښه خوشحالی. چې کله غر له مینو نه پاک شو نو بیا شورا پوه شه او کار یې. ملک صاحب خبره خو دې ډېره ښایسته وکړله. یعنې ملک غني همداسې پرېږدو او په ځان یې پوه نه کړو. بسم الله. شیرینې وا شیرینې راسه مړۍ تیاره ده. چې تیاره ده نو څه وکړمه؟ ورته کښېنه او ډوډۍ وخوره. ولې ته مړۍ نه خورې؟ زه تاسو سره څنګه ډوډۍ وخورم؟ ها تاسو خو مانه نفرت لرئ، کرکه لرئ. خدای دې نه کړي بني ادم نه څوک کرکه کوي. دا په کور کې څه بد غوبل دی؟ یوه د یو ځای نه خبرې کوي او بله د بل ځای نه. خو نږدې یو بلې سره کښېنئ که نه؟ نه کښېني را سره. وګوره مړۍ مې تیاره کړې ده، ورته وایم چې راسه نه راځي. ولې نه راځي؟ شیرینې راشه که نه ډوډۍ ته. ته ولې نه راځې؟ د ښایسته ګل پلاره ځکه نه درځمه چې دا دی ته اوس د باندې نه راغلې. خدای خبر شه چې چا سره به ناستې او په بخمل هم باور نشته چې د کلي کومو ښځو سره به مخ شوي. که تاسو ته کرونا درغلي نو بیا ما خو کرنتین تیر کو. شکر دی که ما نښانه نه وه، خو په تاسو باور نشته ځکه چې کرنتین هم نه دی تیر کړی. ښه نو ستا اوس په موږ باندې دا شک دی؟ راځه شکر دی روغ جوړ یو. دغه شان زم روغه جوړومه خو په کوټه کې م بنده کړمه ځکه چې ستاسو په ما شک او چې شک م لرې شو نو بیا م د کوټې نه راویستلمه. دا خبره خو همداسې ده که نه؟ همداسې ده، خو اوس ته ازاده یې، ګرځه. نه تر هغې پورې به دې کور کې زه ازاده نه ګرځم تر څو چې په تاسو مې شک نه وي لرې شوی. هو د خدای نیکبختې موږ شکر دی روغ یو، موږ احتیاط کړی ځان هم ساتلی. رښتیا وایي ولې داسې کوې شیرینې؟ نه زما په زړه کې شک شته. اول تاسو به ځان 2 جمعې په کوټو کې بند کئ چې زما د زړه شک لرې شي، بیا به در سره یو ځای کښېنم پاسم او که نه نو دغه شان به درنه بېله اوسېږم. خپل مې خوراک خپل مې څښاک، خپل کار کوئ خپل کار به کوم. زرمینې دا جوړېږي نه تا عابد ته سپارلې نه وې؟ ولې نه هغه ته مې سپارلې وې. خو بیا دلته څه کوي؟ په کار دا وه چې دا خلکو ته رسېدلی وې. هی هغه غریب خپله خواري کړې، جوړې وړې وې، خو تر یو ځای چې تللی و خو بس لاره بنده وه، څوک یې نه پرېښوده. اوس حیرانه یمه چې څه به کوو. هلته خلکو فرمایشونه ورکړي او یوسف ورور ورسره واده کړې ده، نو یوسف ورور به بې وادې شي. زرمینې خو یوسف ته زنګ ووهه که نه، ورته ووایه چې دغه ستونزه ده، یوسف به هم بېغمه شي. همداسې مې زړه دی ځکه هغه به په تمه یي. ښه نو بیا ګورې څه ته، همدا اوس ورته زنګ ووه، خبره خلاصه که. زنګ وام دا دی نمبر یې رااړومه. دغه دی. زرمینی خوري سلام علیکم. وعلیکم سلام. یوسف وروره عابد خو بیرته راستون شو. ښه دومره زر خلکو ته جوړې جامې ورسولې؟ نه جوړې جامې چاته نه دي رسېدلې ځکه چې لاره بنده وه او څوک یې نه پرېښودل. عابد غریب خپله خواري کړې وه، نو ما ویل چې زه تا ته خبر درکمه، تا هغه خلکو سره واده کړې ده، نو ته اوس ورته خبر ورکه او خپل وزر ورته وړاندې که چې موږ تاسو ته جوړې در رسو، خو چې لارې خلاصې شي. بېغمه اوسه زرمینې خورې، مونږ به ورته وزر ووایو او انشاءالله چې زمونږ اخیستونکي به هم نه خفه کېږي ځکه چې ستونزه زمونږ له خوا نه ده او نه یوازې زمونږ کار له خنډ سره مخ دی، خبره د ټول بازار ده. خبره د بازار ده، خو موږ ته به غټ تاوان رسېږي.
معلومه نه ده چې بازار به تر څه وخته پورې بندي. اندېښنه ورته مه کوه، زموږ داسې سودا نه ده خدای مکه چې خرابه شي. چې بازار له خیره سره خلاص شو نو څومره جوړې چې ګنډل شوي انشاءالله ټولې به ووځي. مطلب شاه دا چې موږ دلته راغلي یو او کارم سر نه نیسي نو ښه دا ده چې موږ بیرته لاړ شو. دا څه انجینر صاحب دا کار به څنګه سر نه نیسي؟ نو کومه دی شورا خو موږ ته د مینپاکۍ اجازه نه راکوي. دربې کې له خیره سره دربې کې تاسو وار مه خطا کوئ. د ملک صاحب سره د شورا خبرې روانې دي، بس نن یې فیصله کېږي، یا خبره اخوا او یا دیخوا. خو اخوا کېږي نه، دیخوا به یې د خیره سره هغه دی عمر یې ډېرېږي. ملک صاحب هم راغی. ملک صاحب څه وشو د خیره سره؟ د هماغه ځای نه راباندې زیری وکړه. مطلب شاه دا لومړی ځل دی چې ستا یو پلان کامیابېږي. شورا خبر راکړو چې مینپاکان دې خپل کار وکړي، موږ کوم غم غرض پرې نه لرو. ها انجینر صاحب ما درته نه ویل؟ ولې لیدل؟ ما درته ویلي و که نه چې خبره به د خیره سره نن خلاصېږي او دې خوا به یې د خیره اخوا به نه وي. اوس نو داسې وکئ چې خو په ډاډه زړه باندې خپل کار کوئ. مطلب شاه رښتیا وایي او لږه چابکي هم پرې وکئ. ملک صاحب چې د شورا سره ستونزه هواره شوه تاسو ته نور بېغمه اوسئ. په څو ورځو کې به درله غر د مینونو نه پاک کړو. خو یو خبره ده چې بیا داسې کومه ستونزه پیدا نه شي. هسې به پیدا کېږي انجینر صاحب. دا زه څه دپاره یم؟ زما نوم مطلب شاه دی، مطلب شاه. او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي، روغه. نو ستونزې به څنګه پرېږدي؟ او بیا زمونږ په څنګ کې ملک صاحب هم دی د خیره سره، او د ملک صاحب خبره خو د کاڼي کرښه ده، کرښه. د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 020-33-10-55 020-6-63-10-55.